بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دې کلاس کې به ان شاء الله تعالی موږ تاسو یو نوې ټاپک سٹارټ کوو چې هغه ته وایي nested f. اوس nested f د شی دلته ګورئ ما څه نوٹ لیکلی دی ورته چې whenever an f statement comes inside of an if statement it is called nested f statement. دا وایي چې کله یو f د بل f منځ کې راشي دې ته nested f وایي، یعنی دا یو f statement دی، دا د بل f statement په منځ کې راغلی دی. او دا سوي بیا سوي چې it means this has to test condition for execution of a program. دې مطلب دا چې د یو program execution لپاره یا د یو program output لپاره چې program یعنی د compiler د program ته execute کی رن کی output راو باسي د غیر پر دوه شرط ضروری، نو هغه دوه شرط به satisfy کیږي، هغه دوه شرط تطبیقیږي، غینه پس به تا کوډ چې کی execute کیږي. نو ملګری راځو خبرې پیډ نه کوو ځکه دا نوټس دی، نوټس د پاره تاسو ویب سټ ډکې دي او کتابونه ډېر موضوعات موجود دي، تاسو کولای شئ غینم نوټس لاس ته راوړئ. خو په دې ویډیوز کې موږ تاسو پریکټیکل کار کوو، سمه ده، عملی کار وکړو. نو زه راځم دلته ډیف سی پلس پلس خلاصوم. ملګرو ډیف سی پلس پلس خلاص شو، دلته زه راځم دا زما سینټکس دی ما ولیکه او هغې نه پس زه راځم دلته څه کار کول غواړم. دلته فار ایگزامپل int a b او c درې ویلیوز ما واخیستل او دلته زه وایم چې یوزر نه زه غواړم نمبر واخلم، که تاسو کولی شئ ډایرکټ دې ته ویلیوز ورکړئ. سپوز ورته وایم از اکول ټو فار ایگزامپل ما equal to 3 مې واخیسته او equal to 5 4 مې واخیسته او equal to 60 مې واخیسته. نو دې مطلب دا دی ما په دې درې وړو ویریبلز کې ویلیوز هم واچول، قیمتونه هم واچول. نو زه راځم اوس ورته وایم چې پروګرام دې ماته وښیي چې کوم یو ویلیو غټ دی یا کوم نمبر غټ دی. هغې لپاره به زه راشم دلته ورته وایم چې f دا ګورئ ملګرو f او هلته ورته وایم که چېرته a is greater than b نو بیا څه وکړه ماته یو کوډ وچلوه او همدغسې راشم دلته ورته وایم چې f څه ورته وایم چې که چېرته همدغه a د greater than یعنې greater than c و نو بیا څه وکړه دلته کې د دویم کنډیشن ما ورته کېښود ملګرو. دلته به زه کوډ ورته کېږدم ورته به وایم چې بیا c out که ماته ووایه چې a has the largest value a کې ټول نه غټه ویلیو پرته ده، سمه ده ملګرو. نو دلته به زه راشم لاندې بل f ولیکم، نو f بیا ګورئ ورته دا ځل ورته وایم که چېرته b is greater than c او همدغسې دویم شرط چې و که همدغه b f دا تاسو وګورئ ملګرو b که چېرته د a نه هم غټو، صحیح دی که نه، نو بیا تاسو څه کار وکړئ دا ګورئ که د c نه غټو او که د a نه غټو نو بیا تاسو وکړه c out که ماته څه شی راته ولیکه چې b has the largest value، صحیح دی. نو دلته به هم زه ورته ډاټ کېږدم او دلته به راشم دا او همدغسې درېیم به کار وکړم د c دپاره او دلته به راشم ورته وایم چې f څه وکړه که چېرته c is greater than b او همدغسې f څه شی c is greater than a نو بیا ته څه کار کوه c out که ماته ووایه چې c is the largest value. C has the largest value. C کې ټول نه غټه ویلیو پرته ده. ملګرو دا ګورئ ما د هر یو ویریبل دپاره چې دا غټ ده یعنې ټول نه جګه ویلیو پکې پرته ده که نه ما nested f کال کړی دی. نو اوس دلته وګورئ ملګرو ما سره څه دی دلته کې a کې ټول نه وړه ویلیو پرته ده، نو دا به راشي دا ځای به چک کړي ګوري چې a د b نه غټ نه ده نو دا به دا مکمل بلاک بیا سټاپ کړي. دلته به راشي چک به کوي بیا b ګوره چک کوي b د c نه غټ نه دی نو دا مکمل سټاپ کړي او همدغسې به زه راشم ورته وایم چې c که b نه نو دا تاسو وګورئ ملګرو c د b نه څه شی دی c 60 دی b کې 4 پروت دی نو دلته به لاندې راکوز شي بیا به یې چک کړي چې c د a نه غټ دی که نه، نو c وګورئ تاسو د دې نه هم غټ دی نو دا پروګرام دی پروګرام به آوټپوټ وي چې c has the largest value. دا تاسو وګورئ ملګرو زه دا رن کوم دا وګورئ ملګرو دا تاسو ته وایي چې c has the largest value. که زه راشم دلته کې ویلیوز چینج کړم ورته فار ایگزامپل ما ورته واخیستل دا مې 300 کړه نو دلته به تاسو وګورئ اوس به درته دا ښیي چې یاره دا a has the largest value. دا رن کوم ملګرو دا ګور a has the largest value. نو زه بار بار دې کې راځم ویلیوز چینج کوم هغې نه ښه دی چې دلته ویلیوز ورنه کړم او ورته وایم چې یاره یوزر نه ماته ویلیوز راواخله نو دا ما پاک کړه او دلته راغلم د لاندې چې مې ورته ویل دې ځای کې زه به ورته وایم چې c out که ماته څه شی enter 3 numbers
فور ایگزامپل 3 نمبرز سم ده دا مې واخیسته او هغې نه پس مې سلش ان ورکړه یعنې نیو لاین ته راکوشم بیا هغې نه پس ما سی ان را واخیسته هلته مې ورته ویلې چې ا سی ان که ماته څه شی نمبرز سی ان ا کاما بیا سی ان واخله سیمی کولن سوري نوٹ کاما سی ان ماته څه شی واخله بی او بیا سیمی کولن سی ان ماته څه شی واخله سی دا درې واړه مو واخیسته هغې نه پس دې راشي ماته د شو کې دلته څه شی تاسو که غواړئ ویم ګورئ چې یاره کوم نمبر د درې وړو نمبر آوټپوټ غواړئ نو بیا یې دوباره سی آوټ ورته ورکړئ که نه ډایرکټ یې رن کړه نو دا ته ماته وایي چې انټر 3 نمبرز فار ایگزامپل نمبر 1 دی 5 نمبر 2 دی فار ایگزامپل دا مې ټول 90 واخیسته او دریم چې دی هغه مې 6 واخیسته نو دا ماته وایي چې 9 یعنې B has the largest value که تاسو وایئ چې انټر انټر نمبر د ذکر ماته د اے بی سی ور سره ښیي نو دلته راشي دلته څه ورته ووایي د دغه ځای کې څه ورته وایي دې ځای کې ورسره سی آوټ کار وکړئ دلته ورته وایي چې A سمه ده که نه انټر 3 نمبر ډبل ډاټ دا مې واخیسته او همداسې به زه څه وکړم دلته به سیمی کولن ورته واخلم ملګرو نو سیمی کولن او دا به کاپي کړئ داسې دا ګورئ دا کنټرول سی راشه دې ځای کې هم پیسټ کړه او دې ځای کې هم پیسټ کړه سمه ده صرف د پارامیټرز ورته چینج کړه د میسج د سی میسج دی او دا د بی میسج دی دا تاسو وګورئ ملګرو اوس به دا څه کار کوي په یو لاین کې به دا ټول اخلي دننه ځکه تا انډل ورسره نه دی ورکړی خو خیر راځو چک کوئ که چېرته په یو لاین کې واخیسته بیا موږ تاسو څه کار کوو انډل به یا نیو لاین ورته واخلو اول کې ما 7 واخیسته دویم کې ما فور ایگزامپل 77 واخیسته او په دریم کې ما 44 واخیسته یا به زه واخلم 177 نو په دې حالت کې ما سره سی ټول لارج ویلیو دی نو دا تاسو وګورئ ملګرو سی هیز د لارجسټ ویلیو دوباره یې رن کوم زه دا وګورئ ملګرو راځم ورته وایم چې 44 22 and 33 no A has the largest value دا موږ سره یو وړوکی غوندې پروګرام د nested f یعنې هغه f چې کله د یو بل f په منځ کې راشي دې ته وایي nested f او د کوډ ایگزیکیوشن لپاره دوه سرچه یعنې دوه سرچه نه دوه شرطونه هغه به تطبیقېږي بیا به دا کوډ رن کېږي نو یو بل څه شي باندې یو بل اگزامپل باندې را روانه ویډیو کې زه کار کوم ملګرو که چا چینل نه یې سبسکرایب کړی زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړی